یو ځوان لیونی غواړم جذبه کې چې ختم فوزیا کړ امریکا کې یو ځوان لیونی غواړم جذبه کې چې ختم فوزیا کړ امریکا کې چې ختم فوزیا کړ امریکا کې الحمد لله على نواله والصلاة والسلام على محمد وآله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعين حضرات ورنو أو خويندو، دا چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د یهودو او نصاراو په مشرۍ یو ځل بیا د اسلام د مقدس آسماني کتاب او دائمي معجزې قرآن کریم توهین او په اور سوځونه د یوې ملحدې او مرتدې ښځې لخوا ترسره سو. دا عمل د اسلام او عالمی قوانینو دواړو سره په ټکر او تضاد کې دی او د اسلام په دین کې حکم دا دی چې داسې عمل کوونکي او د داسې عمل کوونکي سره معاونین او کومکګران او په داسې عمل راضي کېدونکي کسان دا ټول مرتدین دي او سزا یې یوازې او یوازې قتل ده چې پر مسلمانانو د دوی قتل کول لازم دي. او موږ د ټول امت مسلمه پر رهبرانو، سیاسي او قومي مشرانو او پر ټول اسلامي ځوانانو غږ کوو چې د داسې منحوس او پلیت عمل په مقابل کې سره متحد سي، د خپل عظیم الهی کتاب انتقام واخلي او د آینده لپاره مخنیوي وکړي. قرآن کریم یتیم مه پرېږدئ. قرآن کریم د 1.5 میلیارد د مسلمانانو کتاب دی چې پر دا مسلمانانو دا حق لري او دا ورباندې لازمه ده چې د دې قرآن کریم انتقام واخلي او د کومې کافر امریکا په سرپرستی کې چې دا عمل بار بار ترسره کیږي د هغه سره سفارتي او هر اړخیز روابط او تعلقات قطع کړئ او د هغو مجاهدینو سره چې د دې کافرانو په مقابله کې جهاد کوي پوره تعاون او کومک وکړئ. او موږ بیا پر مسلمانانو او خاص پر افغانانو که په داخل کې وي او که په خارج کې دا غږ کوو چې نور د دغه کافر امریکا په مقابل کې د اسلامي امارت سره په سر او مال ودرېږي. دا کافر امریکا یوازې د مجاهدینو، طالبانو او علماو دشمنه نه ده، بلکې دا امریکا د مسلمانانو د قرآن کریم د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دین اسلام د وطن حتی د ټول مسلمانانو دشمنه ده. او دا کافره ښځه چې د افغانیت پر تندي یو تور داغ وګرځېدل، ژر تر ژره دې دا تور داغ محوه او ختم کړل سي. د هر چا چې پتوان او طاقت کې وي، کمال وي او کجان،
هغه د دې ملحدي د دې کافرې پر خلاف استعمال کړي. که یو څوک د قرآن کریم شفاعت ته امید کوي هغه باید په دې انتقام اخیستلو کې پوره حصه واخلي. ومن الله التوفیق. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.